سلامونه ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. افغان کډوال وایي له پاکستانه د افغانانو د ایستلو کشاله دي په جوړجاړي سره هواره سي. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې میشت افغان کډوال وایي د افغانستان سټیزن کارډونه یا ECC لرونکي افغانان خپل هیواد ته د ستنولو وړاندې باید پاکستان د افغان طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR خپلو کې کښیني او پاکستان دې د افغانانو د ستنولو لړۍ وځنډوي. د پاکستان حکومت د اګست په 29 اعلان کړی و چې په هیواد کې به هیچاته په غیر قانوني ډول د میشته کېدو اجازه نه ورکوي. په اعلان کې دا هم ویلي شوي وو چې افغان کډوال د ستنولو دویم پړاو به زر تر زره پیل کړي. د پاکستان دغه اعلان ته خپل غبرګون کې د پاکستان بیلابیلو ښارونو کې میشت افغان کډوال وایي په زوره د افغانانو ایستلو سره د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابېدای سي او د ورورولۍ فضا به هم سره خرابه سي. افغان کډوال غوښتنه کوي چې د پاکستان او د طالبانو او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره دې د کډوالو د ستنولو کشاله په جوړجاړي سره هواره کړي. د افغان کډوالو د متحده اعلی شورا غړی سید نقیب باشا ډي ورډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې پاکستان په دې دویم پړاو کې د افغانانو په زوره ایستلو لړۍ پیلوي نو دا دواړه ملکونه ترمنځ د ورورولۍ فضا هم خرابولی سي او تاوتریخوالی به رامنځته سي. هغه وایي په دې کې افغان کډوال ډیر زیانمن کیږي او په دې کې داسې تجاران شته چې هغوی سره ECC یا زیړ کارډونه شته او په پاکستان کې لکونه او کروڑونه روپۍ لګولې دي او په پاکستان کې کاروبارونه او کارخانې لري. د پاکستان د داخله چارو مرکزي وزیر محسن نقوي د اګست په 29 په غیر قانوني افغانانو د دویم پړاو پیلولو خبر د کډوالو ادارې UNHCR یو لوړپوړي پلاوي سره په اسلام آباد کې د یوې ناستې په مهال کړې وه. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیم سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.